د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ، وخت ورځې 10 بجې شوې. پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. په ایران کې یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال وایي چې د ایران ښوونځي د دوی ماشومان نه مني. په کرمان، شیراز، کهګلوبیا او بویره احمد ښارونو په ښوونځیو کې مسؤلین د افغان ماشومانو نومونه نه لیکي. د کرمان والی محمد مهدي فداکار د کرمان ولایت د پوهنې د شورا په غونډه کې ویلي چې دغه ولایت په ښوونځیو کې له سندونو پرته د افغان زده کوونکو نوم لیکنه په جدي توګه بنده شوې ده. په ورته وخت کې په شیراز کې یو شمیر افغان کډوال بیا وایي چې دغه ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته د نوم لیکنې اجازه نه ده ورکول شوې. په وروستیو میاشتو کې ایران د افغان اتباعو د ایستلو او له اسناده پرته د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د تازه میوو یو شمیر سوداګر په پاکستان کې د اعتراضونو له امله د تورخم لارې د نږدې 2 میاشتې پر بندېدو نیوکې لري. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې وروستیو ستونزو له پاکستان سره سوداګرۍ نږدې صفر ته رسولې ده. یک هایوی را، یک موتروی را که او یک راه ترانزیتی است و تقریبا در منطقه که تقریبا اضافه 20 کیلومتر نزدیک به پشاور است، او را بند کرده. تمام انتظامیه پاکستان طرفش میبینن و بالاخره یا آگاهانه است یا غیر آگاهانه است ایره ادامه میتن. تجارت به صفر رسیدن. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه وزارت د سرپرست په مشرۍ د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په تړاو د مشورتي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر صادراتي توکو د 2 سلنې ګمرکي تعرفو د لګولو په تړاو د بنسټیزې حل لارې د موندلو لپاره د کمیټو د جوړېدو او د تورخم هغې غاړې ته له پرتو قبایلو سره د مذاکراتو کولو لپاره د خصوصي سکتور د کمیټو د جوړېدو په تړاو بحث شوی دی. پوهنې وزارت ویلي چې په هرات کې د 25 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دغه وزارت ویلي چې د څه باندې 100 میلیونو افغانیو په لګښت په دې پروژو کې به د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمیر ښوونځي او دیني مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. د مسؤلینو په خبره د دغو ښوونځیو په بیا رغولو سره به زرګونه زده کوونکو ته مناسب ښوونیز چاپیریال رامنځته شي. او د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وايي راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالډ ټرمپ د برید له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغې ادارې په حواله لیکلي پر نوموړي د برید دغه هڅه پرون د سپټمبر په 15مه په فلوریډا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کوره بهر ډزې شوي دي. د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلینو هم ویلي نوموړی هغه ته نږدې له شوو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. CNN ټلویزیون د فلوریډا د ځایي چارواکو په حواله ویلي مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.